نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ډېرو محترم ورونو، نن به زه تاسو ته یو داسې بهترین عمل وښیم چې هغه عمل کله تاسو د شپې وکړئ نو سحره پورې به ستاسو دپاره 80,000 ملائک د مغفرت سوالونه کوي، یا الله دا کسب او مغفرت یې نصیب کړي. او دا بهترین آسان عمل دی. کم انسان چې د آسان عمل د جمعې په شپې وکړي، نبی علیه السلام خپله فرمایي دا چې سحر راپاسي بخښنه به ورته شوي. دا څه عمل دی؟ دا د ترمذي شریف حدیث دی او د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. فرمایي وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد او فرمایو من قرأ حامیم الدخان، کم انسان چې سورة الدخان ولستلو چې هر یو شپه کې ولستو نو تر د سحره پورې یستغفر له 70,000 ملک، تر د سحره پورې د دې انسان دپاره 80,000 ملائک د مغفرت سوالونه کوي. او دا سوالونه کوي یا الله دا کس بهي، یا الله دې کس ته بخښنه مغفرت کوي. چا دپاره چې دا معصوم مخلوق د مغفرت سوالونه وکړي، نورونو رب العالمین د هغه انسان بخښنه کوي. یو د هغې نه لاندې دویم حدیث مبارک هم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. په هغې کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي که چا سورة الدخان د جمعې په شپې باندې ولستو نو چې سحر راپاسي د انسان ته به بخښنه شوي، یعنی الله به ټول ګناهونه معاف کړي. دلته یو خبر یاد ساتئ چې واړه ګناهونه په اعمال حسنه په ښکلي اعمالو سره معاف کیږي، لیکن کم چې کبیره او غټ ګناهونه دي نو د غټو ګناهونو دپاره توبه شرطه، هغه بغیر د توبې نه معاف کیږي. نو په دې سره د ستا د واړه ګناهونه دا معاف کیږي. سورة الدخان په کوم ځای کې دی؟ 15مه سپاره چې څنګه 14مه رکوع ختمه شي ډایرکټ دا سورت شروع کیږي. نو یو سورة الدخان دی. دویم نمبر یو ډېر بهترین سورت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه په خپله ارشاد فرمای و یا سورت په قرآن مجید کې د 10 آیاتونو داسې دی چې هغه د خپل ویونکي دپاره شپارس کوي تر دې پورې چې د دې انسان سپارش قبول کړی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل وهي تبارک الذی بیده الملک، وی هغه سورت تبارک الذی دی، یعنی سورت ملک دی. سورت ملک چې کوم انسان وی په دې انسان باندې به عذاب قبر نه، دا د عذاب قبر نه نجات ورکوونکې سورت دی. سورت ملک په کم ذکر نو چې څنګه یو کم 10مه سپاره شروع شي د ټولو په سر کې سورت ملک دی. دوی لاندې دغه یو واقعه هم لیکلې ده چې یو انسان هغه څه داسې خاص اعمال نه و، خو هغه به صرف د سورت تبارک الذی او حامیم سجدې تلاوت به پابندۍ سره کولو. حامیم سجده او تبارک الذی صورت د دې تلاوت په پابندۍ سره کولو. کله چې د انسان مړ شو نو دغه دواړه صورتونه راغلل او په دې انسان باندې د خپلې وزرې خورې کړلې او الله ته سوال کول، لومبي د عذاب ورته نه راپرېښودو او الله ته به دغه دواړه صورتونه سوال کوم الله که موږ د ستاسو د کتاب نو زموږ شپارس قبول کړي، او که د ستا د کتاب نه نو موږ د خپل کتاب نه روان کړي. نو د دې صورتونو شپارس قبول شو او هغه کس د عذاب نه خلاص شلو. نو کم انسانم چې د وده کېدو یعنی روزانه سورت تبارک الذی وی په دې انسان باندې به عذاب قبر نه وي. نو دا صورتونه سورت دخان او سورت تبارک الذی دا ځان له خپل معمول ساس کې د وده کېدو نه مخکې لازما دا تاسو وایي. هذا واخر دعوه ان الحمد لله رب العالمین.